د جماعت اسلامی امیر څوک دی؟ میاں طفیل صاحب. جنرل سیکرټری و پروفیسر غفور صاحب. لس قرآن راوړی چې زه درته په لاس کېدم چې میاں طفیل او پروفیسر غفور په سیالي ریسټ هاوس کې 2 میاشتې د ښځو سره په یو تالي روټۍ نه ده خوړلې. که دروغي میاں طفیل دې د دې تردید وکړي، پروفیسر غفور دې د دې تردید وکړي. که دروغي په سیالي ریسټ هاوس کې زم ورسره وم په یو تالي 2 میاشتې په یو تالي روټۍ سحر او ماښام او غرمه او سهار ټیک، او 3 میاشتې په یو کمره کې ښځو سره میاں طفیل د بوټو خلاف ملاقاتونه نه دي کړي. زمانیا وه خو یو وکنه دا خو چې میدان ته خبره راشي نو زه لوی ګوایم کنه، بیا به ګورو دا حافظ هسې ګډې بیا به ګورو میدان ته راشي. نن فضل الرحمن په یو ملاقات پمفلټ شایع کړه، سړی توپ زده کوي. قسم په خدای دی چې میدان ته خبرې راوځي. زه خو ډېره موده محتاطم د دوی متعلق، مال د اسلام نوم علي اړو دا ذکر مې نه کولو، خو دوی اوس بلکل خپې د پرتوګه وویستې او علماء حقانی چې دي هغه بدنامول او شرمول غواړي. نو زه به هر څه بیا چې شمدید ګوایه در باندې کوم. ګوره دا یاد لرئ، ما په دې خبره پوهېږئ ځکه چې زم نیم لیونی یم. پروا د یو خدای نه سوا د بل چا نه لرم. د پاکستان تاریخ دی د بوټو نه راونیسه تر ضیاءالحق پورې چې کله نه د مفتي ورسره ورانه وه، ما به د وزیر دفتر لیدلی نو ما به 1 کروڑ ځل د خنزیر مخ وبمنئ، یا به مې وزیر ته د کار ویلي. زما د علاقې چیف منسټر په یو جنازه کې ولیدم، ما ته مولانا صاحب څه کار خدمت ته ونه ویل. دا څه کې معلومات ته چیف منسټر منلی نه نو کار درته څه زه تا منم نه، وزیر اعلی دې نه منم نو کار درته ولې وویم؟ ویل ولې مال په چور دروازه راغلی، په کلاو لار راشه بیا دې هر څه منم. زما په خبرو پوهېږئ؟ او ما وی واوره صاحبه د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده. که ته سل ځله زما سره جفا کړې، ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده. معشوقه که په بها د سر موندی شي، معشوقه که په بها د سر موندی شي، ما رحمان ورته ویړیا د بها نه ده. علما شریعت بل والا شرم نه درځي تاسو ته چې د شریعت بل نامې علی شرم نه درځي. ستا په دې ملک کې د مودودي صاحب ډله چې ده هغې یو ټکی زده کړی، ما ته د دې ټل نه یو خط راغلی و چې ته ټل ته جلسې ته را روانې، خلک وایي چې فضل الرحمن بېنظیر سره ملاقات کوي. وایي دا ټول وایي او دا وایي څوک؟ جماعت اسلامی والا وایي. اوس خبره ښکاره ده، فضل الرحمن جنۍ سره 1 غنټه ملاقات کړی، سیاسی ملاقات تاسو کې عقل خوشته دی نه. د پیرنګي د والو د پاره مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن، مفتی کفایت الله، مولانا ابوالکلام آزاد د هندو او د سکھ سره مرګرتیا د پیرنګي د والو د پاره کړې وه که نه وه کړې؟ ها نو ضیاءالحق چې نن د امریکې ایجنټ او د پیرنګي تالیسات او د پیرنګي د قانون پاسبان دی، د هغه د والو د پاره بېنظیر سره ملاقات په کار دی او که نه دی په کار؟ یوه خبره. دویمه دا الزامي جواب. دویمه دا چې تاسو ووایئ په ایمان چې زما په لاس کې ګورئ او ته ماله ماشوم راولې
چې مولانا صاحب دا ماشوم ګوړه خوري نصیحت ورته وکړه چې نه خوري. نو په ما د نالت نه چې زه هغه ته ووایم چې ګوړه مه خوره، نالت تې راباندې که نه وی وایي په ما د نالتي چې زما په لاس کې د زه خورم او زه هغه ماشوم ته ووایم چې ته ګوړه مه خوره. زه د اورېدو خبرې نه کوم، دا ستاسو د ټل او د انګو د په دیوال ګنده پارټي چې ده چې ټول دیوالونه لړلي دي، ته پوه شوې؟ دغه زه د اورېدو خبرې نه کوم. دوی د په قرآن لاس کې دي چې دوی فضل الرحمن د بېنظیر سره یو ځای لیدلی دی، قرآن به وخوري، په اخبار فوټو یې لیدلی که نه. یوه ګنټه فضل الرحمن سیاسي ملاقات د بېنظیر سره په کراچۍ کې کړی، نو هغه هم کافر کړ او راوړی 14 قرآن لاندې باندې کېدی چې د قومي اتحاد په وخت کې زه د سهالې ریسټ هاوس او د پرایم منسټر هاوس په منځ کې 2 میاشتې د مفتی محمود او د بوټو منځ کې زه ایلچي وم. دا د مولانا حبیب ګل ته پته ده. تاسو نور خاصه د مرزانو رونه یې سر خوځوئ، خدای خبر په خبره هم پوهېږئ که نه پوهېږئ، تاسو خیال پته نه لګي. یو ځای کې ما تقریر کولو نو چې ستړی شوم، بجلی نه وه. ما هلکه څه پوه شوئ؟ ویل جي لږ خوب راغلی او که بیا دې څه مهرباني وکړه نو په خبره پوهېږم نه چې پوهېږئ یا نه پوهېږئ، خو دومره پوه شئ چې زه د قومي اتحاد د مفتی محمود او د بوټو منځ کې 2 میاشتې ایلچي وم. قومي اتحاد او د دې منځ کې ګډ جوړ مې کولو. خدای دې کوثر نیازي په تڼاکو سټکورې کړي او الله دې په داسې شرمونو وشرموي چې د خدای سره د هغې نه بل شرم نه. دا جوړه خبره د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې دا کوثر نیازي ورانه او د بوټو دې اوس هم خدای کور وران کړي لکه چې ورانې دی. ورته مې وویل چې کوثر نیازي ځان سره په مذاکراتو کې وانلې، دا ذلیل سړی دی، دی نه غواړي چې د مفتی محمود او د بوټو جوړه وشي، ځکه چې بیا دته څوک مولانا وایي. تاسو خیال راغی هغه دا خیال کړو چې ګینې دی د عناد د وجې وایي آی مذاکراتو کې واغسته او نتیجه یې دا راغله چې دا لیفت رایټ والا یې را باندې راوست. اوس خو ستاسو په دې سړک روزانه توپې پاړه چنار ته تېرېږي، روزانه توپې دي او فوج دی او هاکو دی. پاړه چنار خو بله ورځ راسې د اور په لپیټ کې دی، یوه توپه هم پې ورخلاصه نه کړه. 800 خلاف ورزۍ ستا د سرحدو شوې. نن د میرانشاه بورې ښځې او کونډې ښځې به څه وایي؟ کباب شوي بچي په اسپتالونو کې پراته هغه به څه وایي؟ ستا په دې لاره امبولنسونو کې د پاړه چنار حلال کړي بچي دا به څه وایي؟ دیله چې ستا د کوارټ ډویژن کمشنر گورنر ته ووایي چې بیا یې بمونه وغورځول، دومره خلک مړه شو. وایي ودرېږه زه صدر صاحب سره خبره هغه ته چې ووایي چې دی بیا خلک تباه شو، وایي صبر کوئ زه بیت الله شریف ته ځم. او سږ کال چې بیت الله هیر شو، دلته د قوم بچي تباه کېده او داسې به دوړدوړی ځان سره کړه، ویل زه هندوستان ته د کرکټ میچ ته ځم. ته خدای دې په شرمونو شرموه. دلته د قوم سال دی، د ملک سال دی، د قوم د بچو سال دی. ښځې لګیا دی په ځمکه چکونه لګوي او ته وایې زه هندوستان ته د کرکټ میچ ته ځم. نن ستا ملک د کرکټ میچ تاسو دلته ټلویزیون شته؟ چا چا کړی دی؟ لاس اوچت کوي. که مو اوچت نه کړو کافر به یې. چا کړه چې ټي وي دی او لاس مو اوچت نه کړو خدای دې تاسو کافر د دنیا تېر. اوچت کوي، اوچت کوي، اوچت کوي داسې شرمېدلو. دې خوا وګورئ کرکټ میچ ګورئ، کرکټ میچ ګورئ. ستا د ملک تمام ښځې 40 ګنټې د کرکټ میچ ګوري. کاغری لیکيږي د انډیا نه، کاری لیکيږي د امریکې نه، کاری لیکيږي د جرمني نه، کاری لیکيږي د روس نه. ستا ښځې کرکټ میچ ګوري او بیا د هغې غونډس که چې هلک ځان ته راوالي
او غرزیدو ته تیاری هم کتلی ده چې کوم ځای پورې مږي پوز پرې کړو پښتانه یې پوز یې غوسې کوي لنګ وهئ بې غیرت قومه شرمېدلو تاسو پښتانه ځان ته وایي زه په دې پروا نه لرم چې د جمعیت ملګري دې زیات شي لاړو غرق شو جمعیت هلته چې چېرته ګوټو بني قوم تباه شو د قوم بچي تباه شو د قوم لونه تباه شوې د جمعې په ورځ لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما کور کې ټي وي نشته زما کور کې وي سی آر نشته زما لور په کالج او په سکول کې سبق نه دی ویلی دې تلقم زم معاف کړی نیم او وی چې د بجلیګر مولا لونه په کالج کې سبق وای که زما لور یو جمعات سبق هم په سکول کې ویلی نو زما د خدای څلورم اووه جهنم ځای کی کله چې دا چا ویلي خدای دې دوی په ښځو شرم دې قوم بیا د جمعې په ورځ پهلواني کېږي په ټي وي د پښتنو ښځې او لونه ورته ناست دي او بیا د امریکې او د لندن هغه کټي پهلواني کوي ټول بربنډي میړم ناسته ښځم ناسته ده زومم ناسته انګورم ناسته ده هغه کټي ته مو ګوري او د خپل میړه ته مو ګوري نو وایي مورې په ټپ ړنده شي دا زه دې څه معقوله ورکړې سړی خو دغه دی دا دعوت پښتانه په خپله ښځو له ورکوي چې زما ښځه دا ووایي چې کاشکي چې دا سنډا زما میړه وی دا شرمېدلی قوم راشئ په صدر کې 18 کروڑه روپۍ د یو ټي وي په سټیشن باندې خرچ شوي 18 کروڑه روپۍ افتتاح له ضیاءالحق راغوښتی و او د پېښور مولیان لاړه پې دعا یې وکړه چې یا الله کامیاب یې کړي یا الله کامیاب یې کړي ورته یې هم ژړل یو بزرګ خدای کامیاب یې کړي تاسو خیال راکړئ ته ووایه چې مونږ به ایمان تېرو مونږ جنت سره څه کار دی یو ګلیونی ما ته راغی وی بجلیګر ملا ته یې ما لیاو ویل ډېرې چغې چې وهې ته یې ما لیاو زه یم ویل چې بیا دې چغه وانه وړم نو زه ویرېدم ما لکه ولې څه چل دی ویل جنت مې ټوکړې ټوکړې کړو او مې غورځولو جنتونه نشته پام کو چې چاته د جنت خبره ونه کې او په جهنم کې مې ښه سیخ وهلی دی او اور مې تازه کړی دی خلق را تیاروه چې په قطار قطار ورته را روان د دې عمل خلکو ته ته وایې چې جنت ته به ځي دا خلک به جنت ته تاسو په دې وطن کې هم سار به سار به ډېر دي نه غټ غټ دا د هیروین دولتونو والا دا د چرسو دا پیمو دولتونو والا چې جمعیت العلماء پہ د ټولې دنیا بادشاہ کیږي د هیروین دولت والا باندې چې زما وس ورسی نو په کوړای به एकदम کې مکش باندې به کې دوی د قوم بچی تباہ کړ د قوم اولاد تباہ او برباد کو د یو څو کسو د مالداره کېدو دپاره دا د قوم او د ملک دشمنان مانه به دوی دا بلډینګونه به زه ستاسو د فوجیانو کیمپونه جوړو او تاله به د خرو په استبل کې کوټه در کوم د خر سوټو سره به دې تړم چې دا خاشړه کوي او تی خوري نعرہ تکبیر آیت الاشراف مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب بجلیگر پتندر ہوا بجلیگر سے بجلیگر میں بجلیگر پریدا خبروں نے اسلام کوا یا اللہ دے ملک اگر اسلام را والا چکم سور لسوا کالا د خاور او د دوړو لاندې پروت دی د دې ملک قانون اگر قرآن کا چې کوم قرآن په دې جماعتونو او په مدرسو کې دننه ملمه دی او بار ایس اثر نشي قانون د ملک هغه قرآن ټول پاکستان نن د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی کابلیان نو کې لوی لاس د نتلو وطن ته د چا دی د چا لاس دی دیکھو وګوره حکومت دا نه غواړي چې کابلیان خپل ملک ته لاړ شي ځکه د دوی ورپورې نیستی غوسې شوې د دوی نن موږ سره د جلسې او د لارۍ پیسه نشته خیرات غواړو طالبانو دپاره چې لاهور لبه دا غریبان
100-200 روپے کم ځای نه پیدا کړي. جماعت اسلامی په وړو کې مال ګڼه ده په ټول پاکستان کې. آزادانه الیکشن دی وشي که دوی زمانه صوبایي سیټو ګټلو نو دا ګیره به د سپي په متیازو صوبایي سیټ. او ما ته وختي چاوې ملیانو سره به زه علاج مال راځي د تاسو پرېږدم. قرآن بګ دی چې د جماعت اسلامی د امریکې د فنډ نه درته څومره تنخوا ملاوي. او ما ته وایي زه به هم په قرآن لاس کېږم چې زه په ښه بد پوه شوی یم، تجارتي او بزنسمین سره یم. نه مې مدرسه جوړه کړې ده، نه مې مناره جوړه کړې ده. عربو ته تللی یم، دوبۍ او قطر ته. ستا د ټولې علاقې خلک په قطر کې شته. پکې د قطر کې څوک؟ زه درغلی وما ما په لومبۍ جلسه کې اعلان وکړو چې زما په 9مه پیړۍ د نالتي چې د دې لاسونو پیسې به زه علم چې کومو لاسونو له ښځې او بچي په تمه په وطن کې نه کم پیسې را نږدې کړې نو بېعزته به م کړم. سفیر د پاکستان راته ووې دا تا څه وکړه؟ 1 کروڑ روپۍ درته خلکو ایښې وې مولانا صاحب 1 کروڑ روپۍ. ما ورته ویل کروڑ روپۍ خو به والم، ما غوندې سړي له کروڑونه پیدا کول ګران کار نه دی، خو بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم. گورنر فضل حق ژوندی دی، ورشئ قرآن وله ورکوي. 11 کرته وزیران را پسې کور ته راواستول چې خدای او قرآن او دې جولای ته وګوره چې مونږ سره منسټر شه چې څه غواړې چې څه وې گورنري د هغه درنه رستو دا اوس چې کوم ناست دی څه غواړې چې ډېرې تنګ کړم. مالخۍ او مطالبه مې ومنئ نو بیا وکړم. وی څه؟ ما 1 کروڑ روپۍ نقد راکړئ چې د لندن په بینک کې کېدم بیا وزیر کېږم. وی دا ولې؟ ما خو چې د وزارت نه لرې شم والله که د دوس نه بغیر بل ټکی راته سوکو چاډو دلته اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم. ویل وزیر ما ته وایي چې کیوں اسی دوسا کې انکو کې راته وایي اسی دوسا مالی سیټ کې شک کې ستا پکې لا څه شک هم شته؟ تاسو دا ناست خلک ووایئ په 13 پارې قرآن چې دا شنه جنډه وګورئ چې داسې تېرېږي تاسو چې ورته وګورئ پړه کې هم څه راشي. هلکه وزیر مالا لرې کا خدای دی خونه وران اوس مې دره کې چیس کرې یو ته مې وی بله ورځ خو تاسو نه هم گورنر صاحب راغلی وی چې لرې کا خونه ورانه شه چای ما یې وڅکلې خلا کا هیڅ هم راکړو وی چې خلا کا هیڅ هم راکړو شو تش کو تاک راغی ولاړ. نو ما وی چې دغسې کوڅه ډب وزیر که زه شمه څه به در کولی شم نه او نه به را سره څه وي خو چې وزارت نه لرې شم دومره خلک به بیا ماله کښېنوي په ایمان ووایي نو مال بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم. دا نن چې هر چاته د کونیانو ستنې په کونه کې وهم د کونیانو ستن چې په کونه کې دې ورته نه ویلې ته به یې نه کوزېږي مال بیا به زه دا بجلیګر ملا نه یم. پرېږدم هم نه وزارت کو نه ممبري کوم. الله دې دا ممبران چې څنګه شرمېدلي دي خدای دې داسې څوک ونه شرموي. دا سنیټران چې څنګه شرمېدلي دي داسې خدای څوک ونه شرموي. دی خو وګورئ سینټ کې هغه ملیان ناست دي چې کوم ملیان مفتی محمود سړي کړي په دوی چا اوښان نه سرولو خان والله که مې پې سارواني کړی دی مفتی را اوچت کړه او د قومي اسمبلۍ ممبران یې کړه او په دنیا بین الاقوام سطح باندې مفتی محمود په ټوله دنیا ومنله چې علما هم دنیا کې څه شی لیکن وہی تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. نن د دې مليانو مطالبه څه ده؟ دا شریعت بل والا چې فضل رحمان خو د پلار میراث نه دی چې د پلار په ځای دی جنرال سیکرټري شي غوږ کېدی. دې مليانو نه تپوس وکئ درخواستي صاحب نه تپوس وکئ زمونږ بزرگ دی زمونږ محترم دی مونږ قدر کوو تپوس دې وکئ چې تا د خپلې مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه دی. صدر الشهید صاحب د مولانا د بلو نه تپوس وکړه
چې تا د خپل مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی که نه دی؟ د ډیرو مولانا علاء الدین نه تپوس وکړه چې تا د خپل مدرسې نائب محتمم خپل زوی کړی دی او که نه؟ د کلاچای قاضي عبداللطیف نه تپوس وکئ چې د مفتی محمود په خوا کې به داسې ناستو، ما به ویل دا یې جوړ خوری دی، داسې به ورسره ناستو. هغه نه تپوس وکړه چې تا د خپلې مدرسې مشر څوک جوړ کړی دی. نو که تاسو په ژوند دا خپله د آمدن بیس چې دی اخو زوی له سپارلی دی او د مفتي نه وروستو که جیلونو ته تلل د مفتي زوی ته سپارلی دی هغه در باندې بد لګي. دیکھو وګورئ فضل الرحمان غوندې سر پیدا کوي په پاکستان کې. والله چې اول تاسو نه زه مخکې په لتو ووامه او ورته یم چې زر شه خپل کار کوه. په ټول پاکستان کې داسې غیرتي، داسې ایماندار، داسې جرأتمند ضیاءالحق ته مخامخ ویونکی چې په 10 کاله کې د اسلام وشرمولو، نه د الیکشن کو نه د اسلام راوستو، یو مولا په پاکستان کې داسې پیدا کوي فضل الرحمان له لتې ورکوي یو طرف ته وغورځوي. پیدا به کوي، پیدا به کوي. اوس خو ټول څنګه دي؟ د اوقافو وزیر او هغه نه خدای خلاص الله و خدای مای مولیان راته ټول په شرمونو او شرمون خدای دا په تور خپا ورک خدای خلاص او څوم نه کنه. یعنی په 10 او په 15,000 به مونږ خرید کول، ورته به هم دواګانې کولې. نو ماله غصه په دې راتله چې د انګریز د کتاب د لولولو یونیورسټي دپاره کروڑونه روپۍ اعلان کوي حکومت، او د قرآن دپاره د سود د زکات پیسې راوړي او په هغې ملا خرید کوي. د سود د زکات پیسې چا چې اغستې خوله کې ګوتې ووهئ الټي وکئ کینې بیړیم غرقه ده. خدای راستی کم 40 ورځې منځونه قبول کور امران دا د سود د زکات پیسې 7.5% چې کم سود لګي هغې نه 2.5% حکومت کټ کی په هغې د زکات نامه ایښې ده. دا داسې شی دی لکه خریله چې بنارسی ور په سر کې او پې د ناوې نامه کېږي. نو په بنارسی خره ناوې کېږي؟ نو ستا د زکات په نوم یې خو سود زکات کېږي. د ښځو نه کمیس پرتوګ ویستل او په بې حیایۍ آباد غواړي. تاسو مونږ کې فرق داسې دی. پاکستان مونږ تاسو په ایمان ووایئ چې ټول پاکستان ښه اسلامي علما به خوشحالي او کنه ټول پاکستان کفر علما به خوشحالي. باید ته ووایه چې زه جومات کې امام یم چې ټول جومات راته د منځګزارو ډکي زه به خوشحال یم، او کنه چې اذان وکم او 2 قسم مانځله را نشي نو زه به خوشحال یم. زه هغه قانون په ملک کې غواړم چې نن مجرم ونیسي نن او سبا یې پیش کې او ګوان پې وشي او اعلان وشي چې لاس ته غوڅ کړي. زمون د ملک پولیس مجرم ونیسي منډې څوک دی غل دی چې دوی یې ونیسي کچرو ته بوزي عدالت ته کی جیل تلار شي پته مو نه لګي چې غل په کم طرف ضمانت شو وته پته نه لګي. زناکار ونیسي مجسټریټ ته پیش کی تانیدار ور سره پیش شي مجسټریټ ناسته دی داسې غریب ورته ولاړ څه چل شوی وایي چې دا سړي او ښځې زنا کړې ده. مجسټریټ ورته وایي په زور یې کړې ده که په رضا یې کړې ده؟ جینۍ پې راټوپ کی چې جی دا تانیدار دی خدای ورک کی دی او زه راضي بازي یو په رضا سلام یو کوټه کې شپه واخیسته دا پولیس راغی مونږ یې ونی. مجسټریټ ورته وایي چې په زور خو څه چل نه نه جي په زور نه وایي ښځی ما بری کوي چې په زور نه په رضا زنا خیر دی په پاکستان کې. تانیدار ورته بیا داسې وکړي چې نه واپس نه ته ووایه چې د پولیس دا عزت په عدالت کې د پولیس په تاړه کې که زنا کې وایي به په توپه ویله منه څه یې کې ما په خبره پوهېږئ. عرض مې دا و چې زه د پاکستان پولیس داسې غواړم لکه د سعودي عرب پولیس چې دی. ملزم ونیوی شو قاضي ته پیش ګوان پې وشو تر سبا مهلت او سبا د باب السعود نبار
اعلان وشي چې راشي سړی سنگساریږي زنا یې کړې، راشي سړی نه لاس غوسیږي غلا یې کړې ده، راشي سړی په درواله شي شراب اسکري. زه خو پاکستان کې داسې حکومت غواړم، او که داسې حکومت نه راځي په پاکستان کې او د پاکستان خلق نه غواړي، نو بیا د خدای په خیر خیریت دا ملک بل چاته حواله کی. بیا دا کم اصل چې دی د دې قابل نه دي چې دی د خپل ملک حکومت چلي، بیا دوی د دې قابل نه دي. مړه نن ستا پاکستان وګوره، د ده په حکومت کې هر دکان میوزک سنټر دی. ستا په چل کې میوزک سنټر، میوزک سنټر معنا څه ده؟ د ډمتو بادا د وی سی آر کیسټ. هغه ورځ راته د پیښور اډیشنل کمشنر یو کیسټ راوړ، وی راشه ته خو مونږ پسې غزل یې دا واوره. او بیړه یې غر په خوله مې نه راځي چا کیسټ درته زه وایم، هغه الفاظ درته وایم، اورېدلی به مې یا دې کیسټ والاو سره به مې د چابي چابي څه غزل دی، یو ډمې ویلی د چابي ټول پوی. وی سی آر کیسټ کور ته یو سی په 300 روپۍ شپه، او د دنیا لونډان او حرامیان ورته راټول کوي، او ټوله شپه پې په کور کې وي سیا. هلته ستا ښځې او لوڼ هم ناستي او تا د لونډانو اډه په بیټک کې لګوري. ستا سر د پرې کولو نه دی بېغیرته، ته د وجلو نه چې د دنیا پلیت دی کور ته راوستی دی او د پلیتۍ مرکز دی ورته کولاو کړی. زه خو د پاکستان زلمی او نوجوانان د سعد ابن ابي وقاص غوندې غواړم، زه خو د پاکستان زلمی او نوجوانان د ابو هريره غوندې غواړم، زه خو د پاکستان زلمی او نوجوانان د حضرت انس غوندې غواړم، د پاکستان زلمی او نوجوانان د میوزک سنټر والا. بیا ویډیو گیم شته، دلته شته ویډیو گیم، په توپ یې ولګي، خپو کې پړي واچوي او د سپي غوندې په سړک وراکاږي. ویډیو گیم سره د ټولو ماشومانو د سبق بیړه تباه شي. هر ماشوم ځي او د مور نه پیسې را تختی او ویډیو گیم ته نه. نن د تمام کنجرتوب اډې ضیاءالحق د لاسه په پاکستان کې وتی. ما نه به د میوزک سنټر دکان څنګه کولو شي، ما نه به د ویډیو گیم دکان څنګه کولو شي، ما نه به سینما څوک چلوي. سینما د اسلام په ملک کې به سینما نه وي. پیغمبر له یو سړی راغی، وی اجازت راته وکړه چې ځان خسی کم چې ګناه رانه ونه شي. ورته وی روجي نیسه، ثواب به دې کېږي او شهوت به دې ختم شي. وی چې لږ سیل وکم، وی د مسلمان د پاره سیل نشته، د هغه سیل چې دی هغه جهاد فی سبیل الله دی. نن ستا ملک د کلاشنکوف واډه ده چې واده یي کلاشنکوف برر برر، هلکه څه چل دی واده برر، دا بر والا رانیسه او ورته وایه چې تا ته د بر ورکولو شوق ډېر دی. دا د غره نه اخوا تیاره غذا ده، خدای په راستی که رانه راواوړي چې یا شهید شوی نه او یا غازي شوی دی. ته دلته په ټل کې دې ما ته ځان نه بربرو جوړ کو. تاسو خیال راغی دي؟ نو مونږ د ملک نظام داسې سیټ کول غواړو. زور ازمایي به کوو ضیاءالحق سره. خبره دا اخیري رانه پاتې وه چې اهدنا الصراط المستقیم. ضیاءالحق صاحب دا ټکی بار بار وی چې اهدنا الصراط المستقیم. نو دنه دا تپوس وکئ چې د قرآن د دې ټکي څه معنا ده چې اهدنا الصراط المستقیم. د دې دا معنا ده چې خدایه ما ته سمه لار وښایه. نو چې زه تا نه تپوس وکړم چې پېښور ته کومه لار تلې ده او ته ما ته ووایې چې دا لار تلې ده او زه په دې لار روان نشم او داسې روان شم، نو زه دروغجن یم که نه؟ زه پېښور له ځم، پېښور له کومه لار تلې او ته ما ته دا لار تلې ده او زه روان داسې شم، نو زه دروغجن یم که نه؟ قرآن کې خدای پاک یو لفظ ښودلی چې اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته سمه لار درخواست دی خدای ته. د دې جواب خدای وکړو چې سمه لار غواړې، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا قرآن سمه لار ده، دې ته ګوره او په دې روان اوسه. چې تا خدای ته اهدنا الصراط المستقیم ووایې او خدای ووایي چې قرآن سمه لار ده او د هغې د پاسه
په یو منټ کې د ټول ملک قانون کول ستا په لاس کی او وې نه کې نو ته دروغجن نه یې ته دا اهدنا الصراط المستقیم په دروغ نه وای خلاص دا زمونږ بزرګان دام وای چې کنور څه نه دی مونږ او 10 پېشتا کنه دی دام وای د دې داسې مثال دی لکه زمونږ علاقه کې یو مولا یو زمیدار مړ شو نو په قبر دی ولار دی یاره د دې زمیدار مونږ او 10 نو مونږ او 10 به نه کولو خو چې ګوپیان به وکړل کنه نړومبه ګوپی به مال راوړو امید ده چې خدای به بخلي نو زیاولک رومبه ګوپی مونږ لراوړي اروره د جنت توتی ده او جنېجو چې ده د جنت ځانه د ځانه پیژنې ځانه څه ته وایي دا پاس چا لوړه غوندې ځانه نه یا پاس الوزي دیکھو وګورئ پرون نابل اورس په میران شاه کې د قوم بچی کباب شوی وو جنېجو صاحب د پیښور واده ته راغلی بیا چې په ایرپورټ واپس تلو وې د واده کې د کباب ډېر خوند را کړو ما پسې پنډای تم بیا کباب راولې تاسو پوه شئ خبره ده بېنظیر او د مفتی د فضل الرحمن د ملاقات وا ٹھیک شو عزیزانو یو ملاقات د فضل الرحمن او د بېنظیر شوی دی زیل چیوم د قومي اتحاد او د مفتی محمود منځ کې او د بوټو دوه میاشتې